بسم الله الرحمن الرحیم. زه عبدالحبیب یوسف زه ستاسو په چوکاټ کې یم. اوس راځو دلته لاندې مې ورته ورکړی چې ټوټل مثال دا ټوټل موږ ډیلیټ کوو. دلته مخکې موږ ویل چې الټ سم بیا هم داسې دیز نه ونیو داسې راکش کړو او دا ټوله فورمولا هم دلته کاپي کړه. فورمولا هم کاپي کړه. دا یوه طریقه وه. اوس راځو مثال که چېرته دواړو خواته دلته هم ټوټل وي یعنې او دلته هم ټوټل وي. مثال دلته راځم دا سلیکټ کوم ټول ورته وایم چې الټ مساوي په اتومات شکل سره د هر کالم والو ګوره جدا جدا جمع کوي. ګوره دا چې د اف دا چې د اچ کالم په دغه شکل سره. مثال بیا ورته وایم چې کنټرول زد انډو او یا راځم دلته ورته وایم چې په دې هوم کې که دې ته راشئ تاسو کوک اکسس ټول بار ته ورته وایم چې انډو کنټرول زد مثال دا عمل نه کوم او که ریډو بیرته د عمل ترسره کوم. اوس زه ورته وایم چې انډو د عمل نه کوم یا په کیبورډ کې د کنټرول کلي زور لا نیسم او زیډ وهم. زه راځم دا اول لومړی دا سلیکټ کوم دا مې سلیکټ کړ بیا د کنټرول کلي زور لا نیسم دلته راځم دا سلیکټ کوم یعنې دواړه خوا سلیکشن کوم. اوس راځم ورته وایم چې الټ مساوي مثال دا عمل ترسره شو دلته ډبل کلیک کوم چې دا بله ماته وښیي. ګوره په دې شکل سره هم یې دلته ټوټل درته راویستو هم یې دلته ټوټل راویستو په یو الټ مساوي سره. یعنې د دې په ځای چې تاسو یو ځل دلته الټ مساوي او بیا یې راکش کړئ لاندې او یا دلته راشئ مثال الټ مساوي چې دلته راکش کړئ. نو اوس بیا ورته چې انډو دا عمل نه کوم کنټرول زد دا عمل نه کوم صحیح ده. اوس دا سلیکټ دي تیار. اوس راځم اوتو سم د دیز نه ورته وایم چې اوتو سم ګوره په اتومات شکل سره دا دغه شو. بیا ورته وایم چې کنټرول زد دا عمل نه کوم راځم فورمولا بار ته. په فورمولا بار کې دلته اوتو سم دی مثال دغه شکل باندې اوتو سم دغه جمع کوي. موږ کولی شو چې بېلابېلو طریقو باندې دا موږ جمع کړو. اوس بیا ورته وایم چې کنټرول زد مې ورته ویل دلته دا زه سلیکټ کوم ټول او دا لاندې ورسره سلیکټ کوم. ورته وایم چې اوتو سم د دیز نه یا د دیز نه او یا الټ مساوي درې واړه چې دی یو شان طریقې دي یو شان کړل لاندې. دلته ورته وایم چې مساوي ګوره دلته دا جمع کړه او که ورته وایم چې کنټرول زد د سره شم ورته دا ټول سلیکټ کم دیزي پورې یا داسې سلیکټ کم نو دا به چکي دې خواته به جمع کړي. او که زه راشم ورته وایم چې کنټرول زد دا نه کومه یا کنټرول وای کومه کنټرول د زور لاندې سم وای کلي وایم بیرته راځي. مثلا ورته وایم چې کنټرول زد نه کوم دا عمل دلته دا ټول بلاکوم دلته لاندې دا خالی سلو سره را سره براکوم دلته خالی کلام سره براکوم. ورته وایم چې اوتو سم په اتومات شکل سره دا چکي جمع کوي. خو په اکسل کې فورمولا اپ پاس خواته دا کې که چېرته موږ دلته یو څو ویلو اضافه کړو لکه په دې شکل سره دلته راشو دلته نور دغه ویلو اضافه کړو وبخښئ دا درې دانې هم دلته اضافه کړم. اوس دغه د دې فارمات دې ته انتقالو تر څو چې هلته ځو دلته ورته چې د دیز نه دا فارمات سلیکټ کوو ورته دې ته دا انتقال کړه دا نمبریک فارمات. اوس پاس دلته ورته چې مثال څلور او څلور او څلور که اوس راشي دلته موږ ورته چې اوتو سم باندې کلیک وګور دا پرایورټي یا دغه پاس ته ورکوي پاس سل د کلام دغه ته ورکوي د را دغه ته نه ورکوي چې مثال چې اول دا راست سم کې نه دا چې کوي پاس کلام سم کوي. اوس موږ دلته راځو چې څنګه اوریج موږ د اوریج فنکشن په دې باندې ترسره کړو. دا بلاکوم ډیلیټ کوم دا ټول. اوس دلته زه راځم ورته وایم چې دا سلیکټ کوم او دلته اوتو سم ته وګورئ دلته دیز کې وګورئ ورته وایم چې اوریج صحیح ده. ګوره د دې اتومات دا ګوره د کوم ځای نه اوریج د سی ټونه تر آی 12 پورې ګوره دا اره فورمولا ده او یا دلته ته په خپله لیکم چې مثال دا په دې شکل دا هم په دې شکل ترسره کوو. اوس راځو دلته لاندې دا بلا کوو بیا ورته وایم چې اوتو سم دې سره راځم ورته وایم چې اوریج صحیح ده. مثال په دې شکل دا اوریج په کلام باندې ویستو دلته په کلامونو ویستو په دې باندې په را باندې ویستو. اوس راځو دا بلاکوم ډیلیټ کوم مانوال یا په لاسي ډول سره څنګه موږ دغه کولی شو اوریج ایستلی شو. ورته وایم چې مساوي اوریج اوس ګوره دلته په خپله راغی دلته اوریج ډبل کلیک مې کړو دلته بلاکوم ټول دغه سیل انټر کوم. اوس مثال انټر مې کړو ګوره دلته دا اوریج موږ ته راویسته که نه دې خوا دلته نمبر موږ نه لرو ځکه چې دغه کې تقسیم کې یا اوریج موږ ته وباسي. زه ورته چې بیا ورته چې مساوي اوریج صحیح اوریج ټایپ کوم ورته قوس شروع
دلته راځم ورته قوس بند دا هم مانوال دی چې مثال دلته موږ کلیک کولی شو او داسې دیز ته کش کولی شو مثال دا هم اوریج شو لکه په دې شکل سره. بله طریقه یې دا ده ورته چې مثال مساوي سم دلته پاس دا سلیکټ کوم ورته چې دا سم کا دلته راځم ورته چې مساوي کاونټ مثال دا دیز پر دا چک اکاونټ کا اوس ګورو ودی کنه اوس دا دواړه زه بلاک کوم او یا دلته راځم ورته چې مساوي دا تقسیم په دې باندې دا لویه طریقه شو نو چې مثال موږ څنګه اوریج دی وباسو داس په دې شکل سره دا لویه طریقه شو. اوس دا صفر ته صفر ته لري کو د دینه صفر هم لري که ان نتیجه شو کنه شو دلته پاسو غوري دغه نتیجه ان نتیجه مثال په دوه طریقو سره لومړی چې او سم کړه دا پاس والوم دام سم کړه یعنی جمع کړه بیا کاونټ و شمیرل ګوره یو دوه درې و ټول ودی مثال بیا مو شمیرل بیا دا راوغسته مثال دا سم والوم راوغسته په و باندې تقسیم کړو متاورج لاس راکړه دا چې تاسو څنګه مثال په اتومات یا ځانکاري ډول سره یو کلام جمع کوي او یا دغه اوریج راوباسي الله تعالی دې وکړي چې دې څخه تاسو یو څه اندازه ګټه پورته